سلامونه، نیکی هیلې، قدرمنو لیدونکو، شاعر او کتاب خپرونه ده. تیمورشاه کمال ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیلهمند یم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. شاعر او کتاب د پیاوړي لیکوال دغه خپرونه چې موږ یې تاسو ته هر اتوار وړاندې کوو. نن هم موږ و تاسو ته یو کتاب د اواره سوچو پابند نظمونه د اواره سوچو پابند نظمونه و ملګرو، دغه کتاب د کامران اڅکزي صاحب دی. په دا کتاب کې 50 غزلې، 30 نظمونه شامل دي. عمد او نعت شریف هم پکې شامل دی. او کامران اڅکزي صاحب د دې کتاب څښتن دی او موږ نن دغه اواره سوچونه او پابند نظمونه تاسو ته وړاندې کوو. واتساپ ته دی وکړه، دی موږ ته راوپېژنه نو اورېدونکي او لیدونکي هم په دا پوه شي چې کامران اڅکزي څوک دی. پکار ده. کامران اڅکزي ملګرو په 1970 کې په توبه اڅکزي کې د ملا نیاز محمد ارواښاد کره زوکړی لومړنۍ زده کړې په خپل کلي منځکي کې ترلاسه کړي دي. 10م ټولګی د چمن څخه په 1982 کې، 12م د پښین څخه په 1990 کې او 14م د ساینس کالج کوټې څخه په 1993 کې او ماستر ډیګري یې په 1995 کې د کوټې پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده. یمې په پښتو او انګریزي ژبو کې کړې ده. په ریډیو پاکستان کوټه او په پی ټي وي کې د کمپیرینګ په اس باندې ډیره موده کار کړی دی. ډیر ښه نطاق و، ډیر ښه کمپیر و او بیلابیلې پښتو ډرامې یې د ټي وي دپاره هم او د راډیو دپاره هم لیکلي دي او نور یې هم بیلابیل ادبي لیکونه کړي دي او موږ ته یې دغه کتاب و ادبي ګلبڼ ته معرفي کړی دی. د اواره سوچو پابند نظمونه. دغه کتاب ملګرو لیکوال کامران اڅکزي، کتابت راز محمد راز، مرکزی کتاب جمعیت رای روډ کوټه په دغه پریس کې چاپ شوی دی او د خپل کتاب دغه مواد چې موږ ته یې ډالۍ کړي دي په وار وار باندې به موږ انشاءالله د نور کتابونه هم چې د چاپ کړي دي، خو د موږ سره یې دا لومړی کتاب دی د اواره سوچو پابند نظمونه. کامران اڅکزي ډیر خوندور شاعر دی او زه غواړم چې د کتاب څخه واړه اقتباسات د کلامو تاسو ته وړاندې کړم. دی په خپل یو کلام کې وایي: وایي ستا یادونو ښکلولم زه یې کړم، یادونو ښکلولم زه یې کړم، چې غمو دي لوبولم زه یې کړم. یادونو ښکلولم زه یې کړم، چې غمو دي لوبولم زه یې کړم، چې درتا پورې درتلمه زړه مې مل و، درتلمه زړه مې مل و، چې له تا څخه راتللم زه یې کړم. تر مقتله پورې تللي په جرګه وو، تر مقتله پورې تللي په جرګه وو، او خو په دار چې زړېدلم زه یې کړم. مننه. تر مقتله پورې تللي په جرګه وو، تر مقتله پورې تللي په جرګه وو، خو په دار چې زړېدلم زه یې کړم. لکه شمع وم له خپله سوخته بله، لکه شمع وم له خپله سوخته بله، ستا په هیله ویلېدلم زه یې کړم. ما کامران د غمو پلنډه جوړوله،
ما کاملم د غمو کړنده ولا زوړېدلم زنګېدلم زی کړ وم. واو قدرمنو لیدونکو، کامران اڅکزی د خپل وخت د نوي عصر ځوان او روشنفکره شاعر دی او موږ ته یې په دې کتاب کې هغه خوندور کلامونه راکړي دي چې په لوستلو او په ویلو باندې هرځي. پکار ده چې موږ د ده دغه کلامونه او دغه کتاب د اواره سوچو پابند نظمونه ترلاسه کړو او د کامران صاحب دغه خوږه شاعري ولولو. دی په یو بل کلام کې وایي د یو کېدو ارمان مې نسو پوره، د یو کېدو ارمان نسو پوره، زه لکه ریګ ذره ذره پاته سوم. واو سر مې سرتور کړلی خو ټیټ مې نه کړی، سر مې سرتور کړلی خو ټیټ مې نه کړی، ولیار بیا هم پښتانه پاته سوم. لالونه ټول د دریاب تل ته ولاړو، دریاب تل ته ولاړو، زه لکه زر پر کناره پاته نه لالونه ټول د دریاب تل ته ولاړو، لالونه ټول د دریاب تل ته ولاړو، زه لکه زر پر کناره پاته سوم. بېله هوا مې نسو هېڅ په نصیب د شپېل کې ډکه ویرانه پاته سوه. سوکه سوکه کاروان تقسیم سو، سوکه کاروان تقسیم سو، یاره زه هم سوکه پاته سوم. قدرمنو لیدونکو، کامران اڅکزی لکه څنګه چې ښه غزل لیکي همداسې خوندور نظمونه لیکي او په دې کتاب کې هم ډیر خواږه نظمونه، مختصر نظمونه او د مقصد ډک نظمونه شامل دي. لمحه نظر دا د ده د شعر سرخط یا عنوان دی. دی په خپل دغه نظم کې وایي د سور شمال په شپیلکي د راویښ سوي شنه غره پر ګل ورینه لمن، د ښایستو ګلونو روڼ خندني مخونه، لکه د پیغلې شونډې د ښکلېدو په هیله. دا نظم او دویمې ملګرو بل نظم دی حزینه موسکا د ده د نظم سرخط دی. ملګرو دی وایي د معذرت غوندې سرټیټه ګناه، سرټیټه ګناه راته ثواب کوي نڅیږي، او د شاوتي بدن شخوندونه ویني، د شاوتي بدن شخوندونه ویني، زما په رګو کې شوخه کیږي، د روماني شپې په پرده کې پټه زما اعصابو ته سکون یادوي، لکه جذبه لکه خمار د ځوانۍ، سرکشه تنده سي حیا وڅښي، زما ایمان په تذبذب کې غرق کړي، زما غیرت و ما ته عیب غوندې کړي، بیا یو قیامت می بدن ولړزوي، یوه برېښنا پر دوه بدنه لویږي، چې ځکه نه اسمان څرګند وي، او جنګیان په ګناهونو لامبي، د ساړه ساه به اخیستلو وروسته مدهوش خمار د سترګو مدهوش خمار د سترګو وڅنډمه، ځکه څرګنده سي ووینمه د کوثري شونډو حزینه مسکا. قدرمنو لیدونکو، د اواره سوچو پابند نظمونه د کامران اڅکزي دغه شعري ټولګه مو تاسو ته وړاندې کړه او درکونه مو در وښول چې پر دغه درکو باندې تاسو ته میلاویږي. د کوټې په هر بوکسټال کې تاسو د کامران اڅکزي اواره سوچونه پابند نظمونه ترلاسه کولی سئ او دغه کتاب ولولئ، د ده په شاعري خوندونه واخلئ. موږ به یې نور کتابونه هم انشاءالله په راتلونکي وخت کې تاسو ته معرفي کړو.
اوس تر بل اتواره زه تیمورشاه کمال د پیاوړي لیکوال دویم چیرمین شیر محمد شادمن او عبدالمالک قلمیار او طاهر لیوال زموږ ټول د پیاوړي لیکوال ټیم له تاسو اجازه غواړو تر بلې خپرونې تر بل کتابه مو پر الله سپارو په دعا کې مو مه هېروئ موږ به تاسو نه هېروو ژوندي کامیاب او سرلوړي اوسئ